سلام ملګرو، هیله صحتمند بیاست وقم په خیر. زه یم عبدالفتاح همدر، تاسو ګورئ ټیکنیکل همدر یوټیوب چینل. دا ویډیو د امازون پروډکټ هانټینګ 14 کلاس او د کیپا ټولز درېمه ویډیو ده. په کیپا کې تیرو دوه ویډیوګانو کې مو د کیپا اړوند خبرې کړې دي، څنګه کیپا مو فعال کړو، څنګه کار کوو او څنګه مو تاسو خپل کرایټیریا مطابق پروډکټ را پیدا کړو. دا په تیر ویډیو خبرې کړې تر دې ځایه. اوس راځو په دې ویډیو په باندې خبرې کوو او په دې ویډیو کې مو په دې کار کوو چې څنګه مو تاسو وکولای شو یو پروډکټ مکمل چک کو چې دا څه مشکل نه لري او موږ لیست کو کوم نکات باید په کیپا کې یو پروډکټ چک شي. دا د خپل کرایټیریا مطابق پروډکټ را پیدا کړی دي، هغه مو سرچ کړی، دا مختلف پروډکټ را پیدا کړی دي. اوس راځو همدغه یو پروډکټ مکمل معلومات کوو، کنټرول سره یې کلیک پیا کوو. کله چې کنټرول یې کلیک کړو بل صفحه را خلاصه شي، دا په کیپا کې را خلاص شي. اوس دلته کوم نکات باید چک شي. وردا کیپا مو ولرو هغه پروډکټ معلومات موږ تاسو دلته چک کولای شو. لومړی راځو د امازون پرایس هیستوري، دا لومړی صفحه ده. په دې کې دلته نور ګرافونه به ځینې باندې کم زیات ځلې دا اوس دا زرغون رنګ ویني، دغه ګراف خپل دغه دی بي سار ده یا سیل رنګ، بیس سیل رنګ. دا متاسي په کوم دا ټایم د ورته سلیکټ کړئ. دلته همیشه متاسي په درو میاشتو کې دا چک کوو. که چیرې په میاشت کې وګورو دا ګراف تغیر کوي، که په هفته کې وګورم ګراف تغیر کوي، که په ورځ کې وګورم تغیر کوي، او که بسته کال وګورم تغیر کوي، که ټول وخت وګورم تغیر کوي. ګورم مختلف رقمونه دي. دا متاسي په درې میاشت کې چک کوو. تیرو درې میاشت کې دا څه ډول تللی ده، څه ډول دوام یې کړی ده، بې سارې لوړ تللی ده که ښکته تللی ده. دا وګورم لومړی نتیجه شو سوی بې سارې تقریبا 2000 او 2500 بیا دغسې لوړ تللی ده، بې سارې تر 2500 پورې رسېدلی ده. بېرته ښکته پور سوی ده چې اوس مهال بې سار څو ده 3640 یعنې ډېر ښه بې سار دی. بې سارې وار پر پرمختګ کړی ده. دا یو نقطه سو بې سار سیلر رنګ. دوهم چې ده بای باکس ده. دوهم بای باکس ده. بای باکس ډېر مهم دی دغه لپاره، د هولسیل لپاره د صرف په هولسیل بزنس کې ضرور ده. نو دا باید چک وګورو کوم نکات باید چک شي. بای باکس که تاسو نه پوهېږئ لومړی راځو بای باکس ته شک بای باکس خبرې کوو. بای باکس هغه چانس ده چې یو سیلر ته ورکول کېږي تر څو د هغه پروډکټ خرڅ شي. راځو په دغه پروډکټ ده، دغه پروډکټ ده، دغه اول پروډکټ ته په امازون کې راخلاصوو. دا په دې کلیک کوو تر څو په امازون کې دا پروډکټ راخلاص شي. دا په امازون کې راخلاص. اوس راځو په دې پروډکټ کې بای باکس ګورس بای باکس له کوم سیلر سره ده. په دې کې ګوره رالاس په دې کې 18 سیلران دي. 18 سیلران دي، مختلف سیلران دي، یاري مختلفو نرخو خرڅوي. ګوره ته ټول لیست کتلی شو، دغه ده. دلته مختلف سیلران دي، د مختلفو نرخو مختلف سیلران دي، یاري ونوم لیکلی در سره، تاسو سره اشنا یاست. اوس ګورو چې دې بای باکس له چا سره ده. دا وینې ګوره ده، دې ته وایي بای باکس یا بای ناو. دا لکشني دا له کوم سیلر سره ده. دلته یې نوم لیکلی دی، دغه ده سولډ بای. ګوره دا ټایګر هیلت سیلر سره اوس بای باکس ده. دغه د بای باکس دې ته ویل کېږي چې هغه سیلر ته دا چانس ورکوي امازون چې تر څو دا پروډکټ د هغه خرڅوي. اوس که څوک راځي امازون کې دغه پروډکټ اخلي، دا پروډکټ 18 کسان خرڅوي. دا بای باکس اوس په د کوم کس پروډکټ خرڅېږي؟ له ټایګر هیلت یوزر چې نوم څه ده د هغه کس پروډکټ خرڅېږي. دغه ته وایي بای باکس. اوس دا بای باکس هر یو ته چانس ورکول کېږي. دا په کوم اساس ورکول کېږي؟ راځئ ګورئ. اوس د لومړی دلته هسټري ګوري. بای باکس نرخ یې لوړ تللی دی، که چېرته بای باکس بیا قیمت لري. اوس ګوره دغه اول شروع شوی تېر درې میاشت کې 23.8 باندې و، بیا راغلی ده 19.9 د بای باکس قیمت کت شوی دی. دغه کوم نرخ بای باکس ورکړل شوی دی، په دغه نرخ به دا پروډکټ خرڅېږي شوی دی. دا به کوشش کوو چې ډېر اپ ډاون نه وي شوی، یعنې ډېر وریشن نه وي کې، ډېر اپ ډاون نه وي شوی، څومره مستقیم تللی په یو نرخ تللی له هغه پروډکټ چې ده هغه ښه پروډکټ ده. بل موږ دغه بای باکس تر ټولو ښکته نرخ بیا وګورو. تر ټولو ښکته نرخ دې بای باکس ګوره 19.9 او اوس وخت په څو خرڅېږي؟ اوس ګوره په 0.4 خرڅېږي. دا ښکته نرخ چې ده په دغه نرخ کې به ګورو، په دغه نرخ کې چېرې موږ پروډکټ خرڅ کړو، له نورو سیلرانو سره کمپټیشن کوو، آیا موږ کولی شو چې بیا دا پروډکټ خرڅ کړو تاوان به نه راته کوي؟ نو دا بای باکس به چک کوو. دا یوه نقطه. دوهم دا دوم اپشن د نیو سیلر، دا خو نیو لیست ده. کله چې پروډکټ لیست کوي په هغه ګراف یې ګورو څه ډول تللی ده مخته.
هغه تقریبا بای باکس په ګراف باندې تللی ده خو مهم په دې کې بای باکس ته باید تشجیع کوي او بل سیلر دغه سیلر رینګ ته چې بي ساري وګورئ چې پرمختګ دې پروډکټ کړی ده زیات خرڅېږي او کتل لوېدلی ده دغه دوب کې مهم ولو بل دغه کته دا ریټینګ ده دا کور انتخاب دغه ریټینګ سره کم تللی ده ریټینګ دی 15 مابین کې تللی ده یعنې ښه ریټینګ ده او بل څه ده ریویو کاونټ ده چې ریویو څومره په کومه اندازه دي او تر هغه راښکته بل نیو پر کاونټ ده نیو پر کاونټ سیلران ته وایي سیلران اضافه شوي که کم شوي تقریبا نورمال تللي دي دغه ځای کې به یو بل شی موږ تاسې کولی شو چې آی پي کمپلین هم په له دې څخه تشخیص کړو که چېرته د یو پروډکټ هغه د نیو پر کاونټ نه ده دا سیلران د شین رنګ سي ده دا نور دوز جیم پاک هم تاسو ته معلوم شي دا که چېر دا یو دم داسې کته شوي سیلران یو دم کته لوېدلی نو په دې پوسټ کې آی پي کمپلین موجود ده برانډ کمپلین باندې کړی ده او سیلران جن ډراپ شوي دي له لیست څخه اوس راځو نور کوم نکات کې چک کوو له هغو وروسته راځو ډیټا ته په ډیټا کې مهم څه شی دي راځو هغه نکات ته دا باید د هر پروډکټ تاسې 1 by 1 چک کوئ او ډېر دقیق پام ورته وکړئ او باید وپېژنئ یې پکې دلته ورته منتظر کېږو نو بای باکس په هولسیل کې د بای باکس ډېر مهم ده سړی بای باکس پرایس باید دقیق وګوري دلته رالو په ډیټا کې د بدایي پروډکټ مکمل ډیټایل دي دغه لیپ طرف ته وګوره څه ډیټایل چې یو پروډکټ کې هغه ټولز ده ټایټل ویسار اس نمبر وایټ ټول مکمل معلومات یو پروډکټ کوم کټګوري دغه دوه طرف ته شته بل هیڅ شی دی بل په دې ځای کې دغه نکات باید دقیق تاسې یاد کړئ ګوره کرنټ او اوریج سیل رینګ کې په اوس حالت کې بې ایثار څو ده 3515 دا یې اوس وخت کې بې ایثار ده په تېرو 1300 ورځو کې یو میاشت کې بې ایثار 4615 دی اوس ګوره ښه سوی ده بې ایثارې په تېرو شپېته ورځو کې دوه میاشتو کې بې ایثار دومره ولو په نیو ورځو کې دا ولو په یو سل اتیا ورځو کې شپږ میاشتو کې دا و موږ تاسې به کوشش کوو همیشه بې ایثارې په نیو ورځو کې وګورو په نیو ورځو کې موږ تشخیص نه کولی شو نیو ورځو اوسط بې ایثارې دغه و دا بیخي صحیح ده یعنې د اوس تر هغه هم ټیټ سوی دی دغه بې ایثار به موږ ګورو بل راځو دغه بې ایثار سو او دلته بیا لیکلي څو په تېرو 13 ورځو کې بې ایثار څومره ټیټ سوی دی په دې کې په نیو ورځو څو ټیټ سوی دی دلته کتلی شو بای باکس اوس راغلی بای باکس مهم بیا درته بای باکس خبره ده اوس بې ایثار کرنټ حالت کې بې ایثار په 0.4 یعنې دغه پروډکټ چې ده په 0.4 باندې خرڅېږي که چېرې موږ ته پرایس لوړ ورکړی بیا موږ ته بای باکس چانس ډېر نه راکول کېږي دا هم راځي چې بای باکس په کوم اساس باندې یو سیلر ته ډېر ورکول کېږي بل په نیوي ورځو کې تېرو نیوي ورځو کې دې پروډکټ یو بای باکس یې 22.1 دې ته مو مطلب اخیستلی شو چې اوسط دغه د نیوي ورځو ډېر ښه ده ځکه کېدای شي بېرته دغه شل ورته ورلوړ شي بل د یو سل اتیا ورځو کې په شپږو میاشتو کې دغه بای باکس قیمت چې ول هغه $40 ولو چې اوس کاته سوی ده دغه په دې کې بل راځو نیو پر کاونټ مهم چې د اخر ته راځو نیو پر کاونټ په کرنټ حالات کې څو دي 18 کسان دغه پروډکټ خرڅوي په تېرو 13 ورځو کې 19 یو سیلر اوس کم سوی ده په نیو ورځو کې هم 18 ولو چې اوس حالات کې دا په تېرو شپږو میاشتو کې بیا 1500 چې اوس یو درې سیلران کې اضافه شوي دي بل ای سیلران او بیم سیلران دلته کې معلومیږي لس دانې بی سیلران دي یعنې جنس یې د امازون ویرهاوس ته انتقال کړی ده له هغو ځای څخه خرڅوي دې ته وایي بی سیلر فلفلمنټ بای امازون او اته دانې سیلران یې بیم دي کې فلفلمنټ بای مرچنټ دغه جنس خپله له امازون سره د مشتري دغه سره البته له سیلر سره په ګودام کې په کور کې ایښی دی جنس خپله دی ورته رسوي بل راځو چې چک کوو بل څه مهم دي کې بای باکس سټیټسټکس دا ډېر مهم دي بای باکس سټیټسټک کې چې کوو دغه کور هغه سیلران دي دغه سیلرانو نومان دي ټول لیکلي دي دغه هغه پیسې دي بای باکس ګټلی ده دغه هغه پرایسونه چې دی خرڅوي دلته کې معلومي ده ټیک مارک ورته ورسوي هغه بیم سیلران دي بی سیلران دي سیانر ورته ورسوي هغه بی سیلران دي بیم دي دغه ریټینګ ده چې دومره پیسې د ریټینګ اخیستی دومره کسانو نظریات ورکړي دي او دلته یې بای باکس روټیشن ده مهم یې هم دغه ده 3 منټه مخکې بای باکس له دغه سیلر سره 3 ساعته مخکې به له دې سره و 15 ورځې مخکې له دې سره ولو دا اوس وخت کې به له دې سیلر سره ده دلته بای باکس معلومیږي چې په څومره وخت کې له یو څخه بل ته اوښتی دی دغه ځای کې هغه پاس ولی سټاک ده دغه سره 10 نه پروډکټ په سټاک کې موجود دی سره 14 او له دې سره دومره سټاک دا موجود ده په راتلونکي ویډیو کې په دې خبرې کوو چې بای باکس په کوم اساس باندې له یو سیلر څخه بل سیلر ته اوړي څومره ډېر چانس ورکول کېږي یو سیلر ته هله د ویډیو خوښه شوې تر بل ویډیو په لاس پاره ښه وخت ښه چارې